تازه خبر د ایرانی ولسمشر ابراهیم رئیسی لیږدونکي هلیکاپټر غورځېدلې ده. سلام، وخت مو بخیر. په مو کې د نن ورځې تازه او مهم خبر ته د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د ایرانی ولسمشر ابراهیم رئیسی له لیږدونکو دریو هلیکاپټرو څخه یوه یې غورځېدلې ده. د هوا د خرابوالي له وجې له ژغورونکي ټیم سره د هغوی اړیکې ټینګېدو په اړه هم ضد او نقیض راپورونه ورکول کیږي. په هغه سیمه کې چې هلیکاپټر غورځېدلی باران دی او هوا ډیره خرابه ده. دا چې په خپله رئیسی هم دقیق په همدې هلیکاپټر کې و او کنه، تر اوسه دغه خبر هم پټ ساتل شوی دی. خو له هغه سره د ایران د بهرنیو چارو وزیر او یو شمېر نور ایرانی چارواکي هم موجود وو. د ایران دولتي رسنۍ مهر څو شیبې وړاندې ادعا وکړه چې ولسمشر ابراهیم رئیسی ژغورل شوی او روغ دی. وړاندې لیکلي وو چې هغه د ایران د ختیځ آذربایجان له ولایت څخه چیرته چې حادثه رامنځته شوې په موټر کې ترمیز ته روان دی. خو څو شیبې وروسته یې خبر بیرته ډیلیټ کړ. لا هم نور معلومات نه دي ورکړل شوي.